او علیلا تورو شپو به ړاند کړي وي بل څوک علیلا تورو شپو به ړاند کړي وي بل څوک زموږ سترګې خو ویني یو لمر پس د هر ماښام ډېره مننه تاسو موږ په خپل خواږه او درانه کلام باندې ولمانځي نادرخان نبیل صاحب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډېر ګران ملګري عارف سلطان صاحب ته د دریم کتاب په چاپ کولو مبارکي وایم او په دې کتاب باندې زه نور چې ځکه نه وایم چې په دې باندې ما تفصیلي لیکل کړي دي او دې شاعرۍ تجزیه مې کړې ده د خپل سوچ او فکر مطابق ډېر ښکلی کتاب ده شاندار کتاب ده الله پاک دې توفیق ورکړي چې نور کتابونه پښتو ادب ته موږ ته ډالۍ کړي جناب ملک ریاض خان مننه کوم شکریه ادا کوم د ټولو شاعرانو له طرف نه ټولو ادیبانو له طرف نه چې دو خپلې دغه ښکلي بیټک چې دا پروګرام ترتیب کو او عارف سلطان سره سره موږ ته یې درناوی راکړو الله پاک دې زه لکه ما سوچ دا ده چې زه د شعرونه نه ووایم یا د یو دوه ووایم یو څو خبرې مې ضروري وي یو کتاب ده روحي ادب محمد نواز طاهر لیکلی ده محمد نواز طاهر د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر تیر سلی ده او اوس وفات ده د ملاکنډ ده نو ایغو په یو کتاب صفحه 90 باندې که نه په 90 نمبر صفحې باندې د لیکلي دي چې دا پښتانه واړه ډېر یو انګریز په حواله یې لیکلي دي چې واړه ډېر درانه ډېر عزتمند خلک دي ټولې قبیلې ډېرې محترمې دي خو په دو قبیلو چې مروت چې کوم دي مروت هغه شریفه هغه لویه هغه عظیمه هغه درنه قبیله ده چې آریا بادشاهانو به یې دو په شرافت حلف اخیستو او بیا لیکي چې دا دوی لهجه دوی دستور دوی کلتور دا او خاص کر لهجه دوره خوږه مهینه او پسته ده چې د پښتو بله یوه لهجه یې مقابله نشي کولی نو موږ تعلق د مروتو ایغې قبیلې سره ده الله پاک ټول پښتانه موږ د سر ګلان دي او په دې باندې موږ فخر کوو چې موږ مروت یو عرض مې دا و چې د مروتو خپل کلچر ده خپل دستور ده خپل ثقافت ده خپل اتڼې دي نو موږ په مروتو کښلي یو د مروتو په نام باندې کښلي یو او موږ به د مروتو نام ته وده ورکوو ترقي به یې ورکوو په هرې حوالې سره په خپل محنت سره او موږ په د یوه سړي په ننګ په تورې په غیرت په مهمان نواري ټولو مروتو سترګې چیږي او د یوه سړي په غلطۍ باندې ټولو مروتو سر ټیټېږي نو چکرې وایو ورځو اتڼې کوو خو داسې حرکتونه نه کېږي زموږ ځوانانو نه چې هغه د مروتو په لمنې باندې داغي دا یې ما خواست ده دا یې ما د شاعرانو له طرف نه دومره خبره زه خپلو چې کوم موږ مشران دي د سیمې یو ته هرکلی وایم چې دو نن په یو ادبي پروګرام کې ناست دي دا سیاسي غوندې خلک ته او زه دا لکه مخبره ورته وایم چې دوی دي موږ په ادبي محفلو چې شرکت کوي
او مطلب دا ده چې دوی چې کوم امدادونه کوي خلکو سره خوارانو سره غریبانو سره نو دې ادب ته دې لږ توجه ورکوي. داسې غریبان خلک ډېر دي چې هغه خپل کتاب وس نه ویني نو مطلب دا ده که دولت طرف نه داسې یو منظم کوشش وي نو بیا مطلب دا ده چې شاعرانو ته فایده رسېږي. یو څو شعرونه چې روخان شي د زړه یو پر هر پست هر ماښام روخان شي د زړه یو پر هر پست هر ماښام را درومي زموږ کور ته اختر پست هر ماښام او علیله تورو شپو به ړانده کړي وي بل څوک علیله تورو شپو به ړانده کړي وي بل څوک زموږ سترګې خو ویني یو لمر پس د هر ماښام. ډېره مننه.